أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شو خبر شروع یو مضمون کې رسول الله فرمای علیه الصلاۃ والسلام چې دین د اسلام درې شپته خوینه لري چې بده کې چې عیسی بچا کې موجود شي دغه انسان الله جنت له داخل کی د عمل او ترغیب په نت باندې شډیر بیان کړی شو. نن یو بل صفت بیانېږي او عدم الاحتقار د ځان سره مال په دین باندې نه جمع کول او سودا نه جمع کول چې سبب ګران شي او د مسلمانانو باندې به ډېر پیسې زو غاټم لګړیر خلک جمهوریت او سودا کوي په دې وجه باندې چې وخت کې به ګرانی نو دغه 10 روپۍ شی په شل باندې خرج کوم او د مسلمانانو ډېر پیسې راټولې کوم دا صفات چې کله بچا کې موجود یاد ساته د شړې به الله جنت لم داخل لکی دری کوي خپل منځونه. احتقار کې خپل معنا ده د حبس او بندوالي او دیش له احتقار په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې د خلک مالونه جمع کوي د ځان سره ساتي د قیمتي وخت له لسان العرب کې ابن منظور فرمای وی اصل کې احتقار دا معنی چې ادخار الطعام للتربص طعام ذخیره کول د لپاره د انتظار د ډیر مال چې وز د 50 روپو شی دی د به ورځ مال په زر باندې تمامېږي. جرجانی د شمانه کړی دی او شت عالم دی وی حبس الطعام للغلاء مال ځان سره جمع کول او سودا ځان سره جمع کول د لپاره د اوچت نرخ دا صفات چې بچا کې موجود شي د ویل شي احتقار. ابن الاثیر د شمانه کړی دی شراء الطعام طعام خصل او حبسه به د ځان سره ساتل یقل چې هغه کم شي او یغلو ډیر پیسې وګټي. نورم ډېر معناګانې کړي اهل علم. ابن حجر اسقلانی فرمایي وي طعام د ځان سره بندول د بینا او انتظار د دې خبرې کول چې دا به ورځ ګرانیږي او د خلکو ورته صح حاجتي زب اسلا دا په خلکو باندې ډېر ګران تمام کمانو یو په څو باندې پیسې وګټم. امام ترمذی د عبد الله بن مسعود خبره نقل کړې ده یو روایت چې کم سړی په معاملې کې نرمي کوي د سړی بل جنت له داخل کې خوګه دا صفت په انسان کې موجود نه لګا اوس هم شي ویلې بلکې احتقار موجود دی چې مسلمانان پریشان شي او ډیر مال په وګټم ته سړی به الله د جنت نه محروم کی د دنیا د ټول مال به استي. ابن حجر اسقلانی به فرمایي سړی یو شی والی د پاره د اوچتوالي کاغه کجوره ده او کده قشانغه ممیز دی کاغه نور سودا ده او قبله دا صفت سړی ډیر تبعی سره مخامخ کوي. حدیث کې راځي معمر ابن عبد الله فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی لا يحتقر مال نجمع کوي الا خاطئ مگر هغه انسان چې هغه د ګناه عادتي لري. څه مطلب یو سړی چې کله د ګناه سره عادت لري او سره مختی نو دا انسان به د مالونه جمع کوي د پاره د اوچتوالي د نرخونو او د مسلمانانو د تعذيب د پاره دا غوي د چیرو چپاو دا غمال راټولول د پاره. د دې وجه ابن کثیر دا قانوني می خدله و ان من المعصيه المعصيه بعدها یو ګناه چې وکړه د غیر شروع سبب بلد به بلد دې سړي اصل کې نور ګناهونه کړی دي نو ځکه دې ګناه لدا تیار کې چې د عمل جمع کا د پاره د دې چې دا ډېر اوچت شوی بری مسلمانانو باندې خرج کم دی غي ډېر ضرورت دی او زبې ضرورت غم نکم خمال و جمع کوم. عمر بن خطاب فرمایي دې حدیث متوجي ابن ماجه کې مدار روایت د مجموع زوائد کې مسند احمد هم نقل کړی دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ده محمد رسول الله نو ردری دی یقول اغبولی من احتقر علی المسلمین طعاما چا چستاک او جمع کې د مسلمانانو په مقابل کې د طعام ضربه الله بالجزام والافلاس بدس انسان باندې بل د جزام مرز را ولید اندامونو په باغی دنیا کې ټک ټک شو مات وګه به پریوزی او دا سره بل په دنیا کې الله ذلیل کې او غریب به کی
دې مثال چې درکو سودخور انسان د مال جمع کړي دی په دی وجه او د یو څنګه د چند اخلي چې زبر بده کې ګټه وکم لیکن الله رسول فرمایي چې د مال کمی دې سړیم دا غلط دینت باندې جمع کړي دا چې وخت را روان دی به بجمه یو به بدا کاری ولته ور مسلمانانو سره پیسې نه یو د عمل ډیر اوچت نرخ باندې تمام شي د باندې په باغی دنیا کې الله د شي مرز ولګي چې دا ټوله وخت به پریوزي اسی اډو کې به پاتې شي د خپل ځان بر سړی به یې راکېږي نبی صلی الله علیه وسلم دا تکلیف او دا مرز دی بل شي مبارک هم ذکر کړی چې سړی قران زده کې ویته دی د اوزي رسول الله فرمایي الله به اندام کی دا غوکه بورن الله وترش ختم به کی دلیل به دې باندې چې انسان څومره ځان سره مال جمع کوي سود کوي په دینت باندې دا مال جمع کوي چې سبب مسلمانانو باندې ګرانی کې ډېری پیسې به اخلا ما دا بزن لګټه حسابي خدای الله د الله د رسول په نسبت باندې دا غریبی ده تبعیدا دې باندې الله د رزق راخید ختم به کی بلکې د رزق د پراخوالي طریقه دا ده چې انسان د الله په بندګانو باندې خرچه وکړي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی ارسار دو ملائکه درېږي یو आवाज کوي یو دا خبره کوي چې الله کوم انسانان صاحب د بندگانو باندې خرچه کوي ته مال زیات کا او بل دي وي چې الله کوم انسانان صاحب بندگانو باندې خرچه نه کوي ته د مال برباد کا تلف کا ملک شکل بدوي تر او غړي چرته مخورس پیدا نه کی دا محمد رسول الله خبره د ظریف اندازه باندې برګه شک پکار نه دی نو د مال د ګټلو د پاره او د مال د زیاتولو د پاره خطر طریقه د الله په بندگانو باندې خرچه ده د الله د بندگانو سره نرمي ده محمد رسول الله فرمایي قیامت کې بل الله رب العزت یو ملک له وایي چې دې بنده عمل نامه وګوره الله وی اچ به کې نشته و بهم یو خبره پکې ده دغه بچا باندې قرض شکل وخت براغي وي زبې بل وخت درک مش نشته ایست درم دې کې چې دې دنیا راغی وې د چې زما بنده سره نرمي کړي زله یې کوم چې د سره نرمي وکما د سره ما ماف کې وتا سودا جنت له داخل کړي نرمي وکړه د الله بندگانو سره عبد الله بن عمر فرمایي اگر محمد رسول الله نقل کړي و من احتقر طعاما شاج طعام را جمع کړي 40 ليله سلويش په وساتلو په دینت باندې چې سبب د مسلمانانو باندې ګرانی کې ډېری پیسې به وګټم فقط برئ من الله وبرئ الله تعالی منه دا سره د الله نه بیزار دي او الله د دش انسان نه بیزار دي دش انسان زموږ د الله په دشمنی کې واقع دي دې سړي سره رب العالمین د دشمنی معاملې کوي دا خبره ورته ذکر کړه دا څومره سخت وایي محمد رسول الله ذکر کې د الله بیزاری سوره توبه کې رب العالمین فرمایي براءه بیزاری د الله د رسول لري مشرکانو نه الله انت دمر غصه سره خبره کړي دا چې بالکل بسم الله به ونه لیکل مفسرین لیکي دمونه ویلي ذکر بسم الله و د رحمت مسره د ولله د هغه چا سره کې چې هغه د الله په دوستانه کې واقعي لیکن کې وسړی اسی ځان سره مال جمع کوي ذخیره کوي او ډیر خدا غینت پکې نه او اسی طبعا په دې کې د شدا نرخ اوچت راغی به ان شاء الله دا سړی ګونګار نه بلکې اول کې د ځانیت خراب دی سبا د مسلمانانو احتیاج او زما سره ډېر پریمانه مال او زه په دې مناسبت باندې د مال جمع کوم چې دینه به سرمن الته او باسم او د پیسې ور ډېر راټولې کم دشي انسان باندې الله د جزام مرز ولګي دشي انسان رسول الله فرمایي ګناګار دی دشي انسان بل په خیر کې رسول الله فرمایي دشي انسان نظم الله بیزار دی خپه دی دشمنی کې دا سړی نیولې د عمر بن خطاب نقل لې و الجالب هغه انسان چې هغه د نور زنه د خپل مسلمانانو نورون له مالونه راوړي او دوی باندې خپ ارزانه باندې خرچي د خپل حلال ګټه کوشش هم کوي مرزوق د شي شړي رب العالمین د رزق ډېر برکت واشوي دا عمر صاحب خبره ده والمحتقر او کوم سره چې پر اسلامي کې د عمل جمع کې د پاره دي چې مسلمانانو باندې به فقر راشي به موږ ډېر اوچت اندازه باندې دا خرج کوو محروم رب العالمین به دا سره به برخي کې به برخي او به ویلي ومن احتقر على المسلمين طعاما ضربه الله بالافلاس والجزام چې کوم سره د مسلمانانو په مقابل کې د عمل جمع کوي او نی ورکی د پاره د قیمتي ساتي دغه انسان باندې الله د جزام مرز ولګي دا غوکه به پریوږي اډو کې به پاتې شي الله بر سره فقیر کی ذلیل به رسوا به کی دومره سخت خبره عثمان بن عفان نقل لې وی هغه به خلک باندې کول د دې خبره نه حقره چې خلک د عمل نه مجمع کوي بلکې تاسو دا خرج کوئ عثمان بن عفان هغه انسان دی اهل علم فرمایي چې دې اسم کني ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن عثمان بن عفان د محمد رسول الله زم دی او د فیل واقع نشبه کله ورسه پیدا شوی دی رسول الله دل یعنی ورکړي رقیه ام کلثومه یوه شو ورکړي وفات شو به بله چې دا وفات شو رسول الله ویلې کزما شرط درې ملول دا مې ورکوله
تقریبا نشته شپږ سره حدیث ټول نقل لې دوی د تبوک په غزا کې 900 اوخان او سل اسنا او 2 لک درهم مجاهدینو باندې خرج کړو او خرچه ورکړه دا ځان سره والي رسول الله بدل دا خبره کوله چې عثمان د دې عمل نور څه تبلی عمل ونه کې الله رب عزت سره پر د جنت مسله برابر کړی ده د دې خبرو نه معلومیږي چې انسان په دنیا کې د شی عمل وکړي چې الله رب عزت لا نږدې شي او الله معاف کوي جنت ته ور داخل کړي نو عثمان رضی الله عنه بس ویلي بانه كان ينحن الحقره هغه ویل چې مسلمانان د عمل په دې مناسبت باندې نه جمع کوي چې سبب قیمتي شوی دي مسلمانانو مونږه به ډېر پیسې راټولې کړو دا ګناه ده دا جرم دی دې څو نقصان ځان سره یاد ساتي یو نقصان به دا دی چې کله یو سړی د عمل جمع کوي د قیمتي د پاره دا د نفس په ذلیل تو باندې دلالت کوي او د انسان په بد اخلاقی باندې دا سړی بد اخلاق دی د ایمان بده چې برباد کیدل کې سړی چې ترخه او مړو اندوانه یې مړغونه هغه په عسل او شحت باندې واچوي کیسه اخلاق شدي هغه د مؤمن علامه ده نو کیسه اخلاق د مسلمانانو باندې خرچه کول هغه نه مال نه جمع کول هغه سره دغه مسله په دینت باندې نه کول چې سبب قیمتي کیسه اخلاق د سړي ایمان بربادي د الله رب عزت وعید لاندې راځي د محمد رسول الله وعید لاندې راځي د صحابه د سختي لاندې راځي دویمه نشه خبره ده چې کله یو سړی هغه د عادت لري چې مال جمع کوي د مسلمانانو د قیمتي لپاره د شي سړی له رب العالمین ضرور په دنیا کې سزا ورکړي دا په ځمانه کوي کنه خو څنګه الله به سزا دل ورکړي نتیجه دارو وتله یو سړی چې وغواړي چې زره دنیا د عذاب نه بچم د غیر پر خه طریقه دا چې الله په دې بندگانو باندې خرچه کول دې لپاره اخی کوله رسول الله چې ځای کې موجود دی او دا مینه چې په کوم ځای کې موجود دی یو سړی د الله نه بکنه غواړي ایمان په سړی کې موجود دی شکر د الله د انعاماتو امر بالمعروف ونهي عن المنکر تزرع عاجزي دعاګانی او د الله په دې بندگانو باندې خرچه کول دا سړی به د الله د عذاب نه بچي او کچیرته مال جمع کوي په دې مناسبت باندې چې د انسان به ډېری پیسې پیو غټي نیت داول نوران دي دا سړی به د الله د عذاب لایق ګرځي دلته به ورکه غدلته ورنه کې نه په غیدونه بل ډېر خطرناک صفت به نقصان داري ودا انسان د خلکو نه لري کوي انسان مدني او تبع دی دیو بسره نه سوالړ ولړي په یو باندې خرچه وکي لیکن چې ته د عمل جمع کې نو ارسل استغفار راځي ولکه دا ډېر ظالم دی کزما ضرورت هم دی خو دې شړې نه اخلق دا ډېر خطرناک دی د دې وجنه ابوبکر رضی الله عنه خالد بن ولید دا وصیت هم کوو وېته شکل لاړ دی فارس په طرف باندې د ایران په طرف نرمي به کوي د خلکو سره سختي بنه کوي و الا که سختي دی وګوره کار بزان له وګوري الفت به ځان کې پیدا کا رسول الله فرمایي په دې انسان کې بالکل سره ایمان نشي چې څوک سره مینه نه کوي او نو دا رب چې سره مینه وکي دلیل له بدی باندې چې بدی احتقار مال جمع کول باندې سړی د خلکو رسولګونه پریوځي د رب العالمین د نظر او د سرګونه پریوځي او د محمد رسول الله رسولګونه دا د الله په دشمنی کې سړی واقع کیږي یو بل نقصان دی د مسلمانانو په جامعه کې ډېری بد اخلاقین به دینه پیدا کیږي داغه به ضرورت او ته مال دل ورکینه په هغه قیمت باندې چې کوم هغه غواړي ته ډېر اوشت نرخ ورته ټاکي نو په دې وخت کې مجبور شي هغه انسان چې هغه سود په طرف باندې روان شو سره د عمل د وجه نه چې هغه سود وکي ام په دې ګناه کې وزرته شریکي لاره ته دې برابر کړه یو نقصان علماء دا خبره ذکر کړی دا و الاحتقار ثمره من ثمار حب النفس المقيت ودا مال جمع کول په دینت باندې چې دا ډېر قیمتي باندې به تمام شي ودا د هغه نفس او چې هغه رب العالمین په دشمنی کې ور واقع دي د هغه میوه ده د هغه ثمره ده او د الله دشمنی چې کله وشړې ودرېږي هغه په دنیا کې هم ذلیل او په آخرت کې هم ذلیل برباد شو ده او بل نشه نقصان به کېداري چې د مسلمانانو په دې منځ کې همدردي د منځوړي لري کیدا د صحابه مابین کې همدردي وا په یو غزا کې ملګری طلب د ابو کې بل ملګری ارمانو کې غلې ورکه بل ملګری ارمانو کې غلې ورکه ترڅو چې غلې ورسېدل نو درې ملګری شهیدان شو اما شوره واقع شریعت سره ده لیکن چې دا اول نصادانه دومره غنده ورانی چې زبدا شه جمع کوم په دینت باندې سوال مسلمانانو په ډېر مال جمع کوم نو کوم اثر چې الله زموږ مطالبه کړی دی د مؤمن په مقابل کې هغه یې سبب زموږ نه ختميږي هغه چې ختم شو به د مؤمنانو صفات زموږ نه وځي او بل لوی نقصان اهل علم فرمایي وېدار مسلمانانو په جامعه کې صله رحمی قطع کوي نو رسول الله صلی الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام
د دین د اسلام درې سو شپته خو نه دي الله رب العزت شکل یو انسان له اراده د خیر وکړي نو په دې کې د بعضي اعمال توفیق ورکړي ځکه بعضي ایجابي او بعضي سلبي یو خو په خوینه کې دا چې سړی په جنت ته محروميږي مال جمع کول په دین باندې چې سبب مسلمانانو دله محتاجي او زه به پوښت قیمت پر باندې خرج کما دي نظریه دي عقیده د دې انسان نتیجه دا پرې خو چې د جنت نه محروم شول جهنم په طرف باندې رواني کی لیکن کته چرته ځان سره مال جمع کی او الله رب عزت په دې باندې د اسباب راوځي چې ایسه به قیمتي رااله او د مسلمانانو سره مال مو بهم ته نرمي کوله کاسه اخلاق د استعمالوله نو امید دار چې الله تعالی حلاله ګټم درکې په نه دا فیصله موږ جنت لپاره به داخل کی الله رب عزت موږ تاسو له توفیق د ښه اعمال راکړي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کی وصلی الله تعالی